ده به د ګلاب په اوبو کې جنکۍ خوټ کولې او د هغې اوبو نه به یې څه ښایسته غونته عطر جوړول. د دې د وجې به په هره شپه په ګلۍ کې د یو جنۍ لاش ضرور میلاوېده. د په جسم به د هغې کپړې هم نه وې او ورسره د هغې یخته به هم نه و. پوره ښار د ده نه په دهشت کې و. د ده د نیوو دپاره پوره هر کوشش جاري و، خو دی بیا هم د چا په لاس رانغی. خو د ده بدقسمتي دا وي، دی په یو داسې جنۍ پسې شاته ولګېد چې هغې ته رسېده د شیر خولې ته لاس اچول وي. د دې جنۍ په چکر کې دی په دې ځای کې راپساو شي او 2 ورځې بعد به دې ټولو خلکو د مخې په سولي باندې لټکاوی او تر هغه پورې به دی په دې سولي باندې لټکاوی چې تر څو پورې د ده نه په دې ځای کې ساه نه ختلې. د دې د وجې دا پوره ښار والا ډېر زیات خوشحاله شي. د ده نوم وي جین باپټیلس ګرینویل. ده ته به موږ صرف جین وایو. د ده له الله پاک پوزه نه بلکې یو داسې شی ورکړی او ده باندې د لرې نه خلکو خوشبان لګي. د دې کهاني راز به موږ ته د شروع نه پته لګي. د ګرینویل چې کومه مور وي دا په یو فش مارکیټ کې مچۍ خرڅوي. د دې په خېټه کې دړ شي او دا په دغه ځای کې یو زوی راوړي او دا زوی په لته ووایي د ځان نه لرې غوزار کړي. د دې نه مخکې ردیت به واړه شوي، هغه دې دغسې مړه کړې. دا ګرینویل په دې ځای کې پروت وي، خو د مارکیټ دا بین په ده په پوزه چې څنګه ولګي دی په ژړا شي. د دې خلکو په ده باندې نظر شي. د ده دا مور د دې ځای نه د تښتېدو کوشش کوي، خو د خلکو په دې باندې نظر شي. د دې د وجې دا ټول خلک د دې مور ته متوجه شي او دا راټینګه کوي په دغه ځای کې دې ته پانسي ولګوي. دا ماشوم چې کوم وي دا د حکومت په تیویل کې لاړ شي او حکومت چې کوم وي دا یو انات آشرم وي هغې له ورکي. په دې کې میډر ګایناټ وي او دا ماشوم دې له ورکي. د دې سره په انات آشرم کې ځای بالکل نه وي، خو د دې مجبوري وي دا د حکومت خلاف نشي تللی. په یو کټ کې 15 الکان وي. دا میډم چې کوم وي دا د ګریناډ په دې کټ کې ځای کوي، خو د الکانو سره پیله په دې کټ کې د خپو غځولو ځای نه وي. د سوچو کې چې موږ خو په دې کټ کې خپې نشو ځغلولی. دا راپسې شپږم کس راغی. دا 15 واړه دا فیصلو کې دا ماشوم وجني، خو میډم ګریناډ ته پته ولګي او دا د الکان خصم وټکوي. اصل کې دا انات آشرم چلی او په دې الکانو باندې د خپل د پوره انات آشرم کار کوي. دیکھتے په دې کې 15 کاله تیر شي او ګریناډ چې کوم وي هغه د وسه پورې د چا سره په دې ځای کې خبرې نه وي. له پاسه نه د ده چې کومې حرکتې وي دا هم څه عجیب وي او د به هر شی داسې بینه و لکه یو سړی چې چېرته مټایي بینوي. په دې کې ښه کافي ټیم تیر شي او د دا شکتي چې کومه دی د بینولو دا ورځ ته ورځه تیزیږي چې په کوم ځای کې په اوبو کې منډک دی یا مچۍ دی په ده باندې به د لرې نه ردې بین لګېدو. یو ځل میډم ګریناډ چې کوم وویل چې د 13 کالو شي میډم ګریناډ دی بوځي. د دې مجبوري وي ځکه چې د ده دپاره د اوسېدو څه کټ نه وي. میډم ګریناډ دی په یو بیپاري باندې خرڅ کړي. دا بیپاري د چمړې کار کوي، خو د میډم ګریناډ بدقسمتي وي دا یو دوه غله وي هغه ردې مری پرې کړي او ردې سره چې کمې پیسې وي هغه پیسې ته ویسي. ګرنوی چې کوم وي دی یو چمړې ګودام ته ولېږي او په ده باندې چمړې جوړوي. اصل کې په دې ګودام کې چې کوم الکان کار کوي دا هغه عمر 15 کاله. په دې کې د کیمیکلو ډېر څخه بین وي او په دې کې ډېر په مشکله باندې خلک پاتې کېږي، یعنی زیاتره خلک په دې کې مړه کېږي. یو ځل د مالک د ځان سره ښار ته بوځي. ګرنوی چې ښار ته راشي په ده باندې په دې کې څه عجیبه خوشبو ولګي. یو طرف ته ګلاب وي بل طرف ته عجیبه غونته مثالې وي. دی چې دا خوشبو ویني دی ډېر زیات خوشحاله شي چې داسې خوشبو خو ما پیله چرته نه ده لیدلې. د ده مالک ته یو عطرو دکان وي د هغه سره سودا کوي او د ګرنوی باندې دی چې څه عجیبه غونته خوشبو ولګي. دی د دې خوشبو په چوکۍ دی یو دکان ته راشي. په دکان کې عجیبه خوشبوګان وي. د دکان دا مالک دلته کې ښځې له یو نوي عطر راواخلي. دا ښځه چې دا عطر ولګوي دی باندې دا خوشبو ډېر بهترین ولګي او دا د خوشبو ډېر زیات صفتو کې، خو دلته په ګرنوی باندې د دې نه هم یو بهتر خوشبو ولګي. دا یو ځوانه جنۍ چې دا په دې ټوکرۍ کې پل فروټ خرڅوي. ګرنوی په دې پسې شاته د لیونو په شانتي روانې. دا جنۍ ته ویریږي. جنۍ ته وایي چې ته پل اخلي. ګرنوی دې ته غږ نه کوي بلکې بالکل خاموش ولاړ وي. دا جنۍ په خپله د ټوکرۍ نه دله یو 2 پله والي او دله ورکوي. دی دا پل پرېږدي او د جنۍ د لاس په بینولو باندې شروع کړي. دا جنۍ رته نه ډېره زیاته ویریږي او د دغه ځای نه وتښتي خپل کور ته لاړه شي، خو دی هم د دې په دې خوشبو باندې د دې کور ته شاته راغلی او دی د شاته ولاړ وي. دا جنۍ د ده نه ډېره زیاته ویریږي. دا جنۍ چې څنګه چغې کوي ګرنوی په دې ځای کې د دې په دې خوله باندې لاس کېږدي ځکه چې په دغه ځای کې یو 2 کسان روان وي. خو د دې جنۍ بدقسمتي وي د دې لاس یخودو د وجې دا جنۍ په دې ځای کې ساه بنده شوې او دا مړه شي. ګرنوی چې دا ویني دا ډېر زیات خفه شي ولې چې د دا جنۍ مړه کوله نه. د مرګ نه بعد هم د دې جنۍ د جسم نه خوشبو راځي. ګرنوی چې کوم دی هغه د دې د جسم نه ځای په ځای خوشبویانې بینولو کوشش کوي. دی خپل د مالک کور ته چې لاړ شي مالک په ده راکېږدي او دی خصم وټکوي چې ته بغیر اجازته چرته غیب شوی وې. د شپې ګرنوی چې کوم دی د له خوب نه ورځي. د دې د وجې نه چې د
د وهل خوړلي بلکې ردې د وجې چې ډېره هغه جنۍ د وجې سره لیونی شوی او دا د زندګۍ پیلې شکارو چې د یو جنۍ په دې ځای کې مړه کړه. ده ته پته ولګي چې زما پیدایش د دې دپاره شوی دی چې زه دنیا بهترین سے بهترین خوشبو چې کم دی دا په یو بوتل کې قید کم. په دې ورځو کې په انګلند کې صرف په دې کې یو دکان وی چې د اټلی والا دا کس وی. 3 کاله مخکې به د په دکان باندې ډیر زیات راشو خو په مارکیټ ته چې کم نوې پرفیوم راغلی کم چې لږ سات مخکې موږ لیدلی و. هر سړی د دې پرفیوم چې کم وي هغه دیوانه د دې د وجې د دې اټلی والا دا دکان خالی وي. ډېر دې فارمولا د ځان سره د لیکلو کوشش کوي د نیمبو رس او څه عجیبه غونته فارمولې ملاوي خو رده په سمجھ کې په دې ځای کې څه ناراضي دی د شپې دی په دې ځای کې ګرنوی د کور ته راشي او د سره په لاس کې چمړې وي. دا د بیزې چمړې وي ګرنوی د خوا تر روانې او دا چمړې اګدي خو اصل کې د په دې کور کې د خوشبان چې کمی دی ار خوشبو ته ډیر په غور سره ګوري او د ارشي د بینولو کوشش دکو. په دې ځای کې د مالک د ته و چې دا چمړه سیدا او زه به سبا راشم او تاسو له پیسې درکم. ګرنوی د ته په دې ځای کې و چې تاسو را د چمړې نه پرفیوم جوړوي. دی ورته ډیر آریان شي او بیا ورته و چې او موږ د دې نه پرفیوم جوړو. ګرنوی د ته و چې زه ستا د بوتلو نه پرفیوم جوړولی شم ته صرف مالا اجازت راکړه. دا کس د ته وخاندېد ته و چې ته پرفیوم جوړولی شي. ګرنوی د ته غږ ونه کې خو دغه ځای نه خپل د بین شکتیت په ذریعه د یو څو بوتلې راواخلي او نه څه فارموله او نه څه بل څه خو خپل د دې بینولو په شکتي دی په دې ځای کې یو بهترین پرفیوم فارموله جوړه کړي او دا سړی ورته په دې ځای کې اریاني. کله چې دا مالک دا پرفیوم چیک کړي ته باندې دا پرفیوم څه ډېر عجیبه غونته ولګي. د دې نه مخکې داسې پرفیوم ته چېرته نه لیدلی. بلبینې په دغه ځای کې په قلاره په کرسۍ کښېني او هغه وایي چې دا الګ خو ډېر قیمتي الګ دی. د دنیا پیسې راواخلي او د چې کوم مالک وي د هغه مالک نه ګرنوی دی په پیسو باندې واخلي. خو دا یو عجیبه غونته حادثه ده. ګرنوی چې د چا د زندګۍ نه لرې لاړ شي هغه په خپله مړ کېږي. پیلره د مور مړه شوه او بیا د انات اشرم هغه ښځه چې دی خرڅ کو هغه مړه شوه او اوس دی د مالک سره په دې ځای کې او دوسه عجیبه پرفیوم جوړ کی او ردی د وجې د دې دکان چې کم گاک وي دا ورځ نور په سیوا کېدو باندې شروع شي او رده چې کم کسٹمر ختم شوی هغه واپس جوړ شي او د یو ځل په خوشحالۍ کې ګرنوی ته وایي چې دا 3 فارمولې چې میلاو کې نو ردی نه یو بهترین عطر جوړیږي. پیل عطر دا چې دا اصلک سات لا خپل خوشبو ورکي. دویمه فارموله دا چې ردی خوشبو پته لګي چې دا عطر د سنه جوړ شو دی او دریمه فارموله دا چې د دې خوشبو چرته هم نه ختميږي. دا 12 فارمولې چې میلاو کې ردی نه یو بهترینه فارموله جوړیږي. ولدین دې ته وایي چې د دې 12 سره چې 13 یو فارموله ده کچره هغه چا جوړ کړل نو هغه چې خوشبو چا ولګول د دنیا بټوله دا هغه غلام وي او دا هغه محتاج وي ولې چې هغه عطر چې څوک ولګي هغه په خپل اوش کې بیا بالکل نه وي. هغه داسې محسوس کوي چې زه په دې ټیم کې په جنت کې یم او دا فارمولې چې کمی دي دا په د پیرهون په مخبرو کې استعمالي دي. افسوس دا هغه نه بعد دا 13 نوٹ چې کم دی دا چا د وسپوري از د کړه نه دی. ګرنوی وته وایي چې ماستر دا 13 نوٹ چې کم دی دا به زه از د کوم خو ته مهرباني وکړه ماته صرف دومره ووایه چې دا خوشبو خلک څنګه قید کوي او دا څنګه جوړیږي. بالدین د ته په دې ځکه چې څنګه ونه کوي خو ګرنوی د شپې په چودې د ته هغه جنۍ را یادېږي بار او د هغه ته وجې ډیر زیات پریشان شي. د خپل ماستر سره فیصلو کې هغه ته وجې زب تعالی دنیا فارمولې درکم د اترو خو ته صرف ماته دومره وایي چې دا خوشبو خلک پس شي کې قید کوي او څنګه قید کیږي. د دې نه بعد دا ماستر ته وایي چې ټیکتا د یو شی خوشبو قید کولو کوشش کوي چې د ګلاب نه خوشبو څنګه جوړیږي او ور سره وسپانه او سګن بلاګانی داغه خوشبو ته را قید کوي. خو بار د ناکامیدو د وجې د یو ځل د دماغ خراب شي او د ماستر چې ښکته راشي چې وګوري ار سره د تسنس کړي. د ماستر ته وایي چې ماستر اته ماته دروغ ویلو چې خوشبو څنګه قید کیږي. دی وته بوتل کې اوبه ورکړي دی وته دا بوتل اوبه چک کا په دې کې دی ته وایي چې ما د وسپنې او د ارش خوشبو قید کوله خو د ایشي خوشبو په دې کې قید نشوه. د ماستر چې لاړ شي په اوبو کې یو پښو خټ کیږي د پښو چې راو باسي او د ډیر زیات غوسه شي. ګرنوی خاموش ولاړی او دی وته غوسه شي لګي خو ګرنوی په دې ځکه بیهوش شي چې کله د ډاکټر د لراولې چې ډاکټر دی چې ډاکټر د ته وایي چې د چمړې په دکان کې کار کړل د هغه کیمیکل د پسپیمو کې ننوتی ری د دې د وجې د تاجي سم څورځي به بالکل کار نه کوي. مالک په دې ځکه سوچ کې کو دې مړ شو زما کاروبار خو د بیا نه به خراب شي. نو چې څنګه په اوش کې راشي د بیا د خپل ماستر نه تاسو کې چې داسې سبله طریقه شته چې زه پکې د خوشبو په ست طریقه باندې قید کما. د ماستر وته و چې او بل طریقه شته دی خو د هغه ما
ته پته نشته بلکې د ګراس په نوم یو ځای دی هغې کې به تا ته د دې طریقه میلاو شي خو د هغه ځای د تلو دپاره دله یو پوره ډاکومنټ پکار وي او دا مالک یې وله دا ډاکومنټ جوړ کړي په بدله کې وله ګرنوی د دې اترو چې څومره فارمولې دا ټولې دې ماسټر له ورکړي دا ماسټر یې خوشحاله شي چې زما زندګي به اوس ښه تېرېږي خو دی د شپې چې اودی په دغه ځای کې د ده دا کور چې کوم وي دا په منځ کې مات شي او دا نه دی ته ورغوځار شي بل طرف ته ګرنوی چې کوم وي هغه د اتر قید کولو په چکر کې وتی خو ده ته یو غار غونته میلاو شي او دی په دغه غار کې دننه شپه وکړي خو دی په دې غار کې ښه کافي ورځې تېرې کړي ته د زړه نه کېږي چې له دې ځای نه بهر وځم ولې د باندې نه د څه انسان او نه څه د جانور بین لګي د دې د وجې ده ته په دې غار کې څه سکون غونته محسوس شي خو آخر دی چې د څه شي په تلاش کې راغلی هغه ده ته نه میلاویږي دی خپل د جسم نه خوشبو کولو کوشش کوي دی ځان وینځي په ندی کې ولامبي خو ده ته د خپل جسم نه خوشبو بالکل نه میلاویږي او دی دوباره خپل په چکر باندې وځي په کمې پسې چې د هر سره پرې یعنی ګراس چې په کمه کې دی خوشبو چې کم دی دا امر کولی شي دی د ګراس ښار ته راورسي په دې ځای کې یو ګوړه را روانوي دی د ونې شاته پټ شي خو په دې کې یو جنۍ وي او رتې دا خوشبو چې کم دی دا د هلک په اګل کې دا هلک په دې جنۍ پسې شاته ورمنډه کړي دی د ګراس ګیټ ته لاړ شي کاغذونه وښیي ده ته په دې ښار کې دننه انټري میلاو شي او دی ردې جنۍ د خوشبو پیچه وکړي او ردې کور ته ځان ورسوي دا جنۍ چې څه حرکت یې هم کوي په ګرینوی باندې دی هر خوشبو لګي ګرینوی د دغه ځای کې شپه وکړي او د شپې ردې کور ته واوړي دا په کړکۍ کې یو ګل دا ګل رامات کې او خپل د مور خبر لی ویسي په دې ځای کې ردې پلار دی ته اواز وکړي او موږ ته ردې جنۍ د نوم پته ولګي د دې جنۍ نوم و لورا بل طرف ته موږ ته سهار یو پاټ وښایي چې په دې کې یو هلک وي او جنۍ دا دواړه د یو بل سره ډېر زیاته مینه کوي او دوی دا ګلونه ماتوي او په دې ځای کې د یو بل سره خبرې کوي اصل کې ردې ګلونو نه خوشبو وباسي